طالب چې ما ولید نو سم داس په دې ځکه رال نو مال خدای که زمونږ سوال نه قبله یو زمونږ دعاګانې نه قبله نو خدای دغه طالب د خاطره راته قبول کړي تاسو الله په ذات یقینو کې یا تیر جمل ته یا نو دا و چې زمونږ کوم طالب شهید دی بیچاره نو څه فکر کوم روزي په تا وتل نو چې ته باندې دي بیا به دې شي ته وتل چې په دې باران کې دالته ولاړو نو بیچاره موږ تاسو د غم سره مخ یو په دې پویو چې زموږ د تعالی قبلې یا نه قبلې خو که قبلې نو تاسو د خاطره به قبلې تاسو په الله یقینو کې هغه تیر جمعه دغه ماشوم طالب ناس نو پیغام چې کم یو بوډي ورو کې ماشوم وو دلته ماته مخامخ ناس نو دا د صحبت په حال کې متکتل چې د ماشوم د سترګو نصیب اختیار وخت روانې وي دغه ته طالب ناس تور پټکه وهله اوس په نظر رانه راي نو هغه طالب چې ما ولید نو سم داس په دې ځکه رال نو مال خدای که زمونږ سوال نه قبله یو زمونږ دعاګانې نه قبله نو خدای دغه طالب د خاطره راته قبول کړي تاسو الله په ذات یقینو کې یا تیر جمل ته قتل ورته نو مال خدای د دوی د خاطره مونږ ته قبول کړي واړه ماشومان دي معصوم دي بے ګناه دي کورونه پرېخي دي راغلي او دلته ناست دي او ستا د دین د زده کړې په خاطر ناست دي نو که مونږ ګناهګار یو یا تا نه بعید یو یا مو ګناهونه ډېر کړي وي یا مختورن یو او مونږ سوالونه کوو خدای مونږ ته نه قبلوي نو دغه خو هېڅ جرم هم نه لري او دا خو هېڅ هغه ګناهونه هم نه لري نو د دوی د خاطره مونږ ته قبول کړه نو مونږ په دغه فکر یو چې دا ماشومانو طالبانو ستاسو دعاګانې خدای قبلوي نو دا مو درته دوه سوالونه تل کړي دي چې دغه دعاګانې کوي چې خدای مونږ ته اسباب برابر کړي نو دغه غمیزه چې دا نن پېښه ده تاسو پر رب یقینو کې چې دومره دردول هم د حد نه اخوا یعنی بیخي ډېر هغه زما خپلې شخصي معاملې د ژوند راغلي دي سره او غمونه او ښادۍ راغلي دي سره که نه خو دا خو مونږ دردوي ځکه چې دا طالبان او دا ماشومان او نو دغه زمونږ هغه د قرب وسیله ده او ذریعه د خدای تعالی ته تاسو پر رب یقینو کې چې مونږ دعاګانې ستاسو د مخه کوو همدغه سوال کوو چې خدای د دوی د مخه مونږ دا مشکلات آسان کړي زمونږ شرعي مقاصد چې دی پوره کړي نو تاسو ته ما ویلي که دا دعاګانې کوي چې خدای زمونږ د مدرسې ضرورتونه پوره کوي زمونږ د ادارې ضرورتونه پوره کړي نو مونږ چې کله په دې لار راتېرېږو یا هغه چارهیي نه را روان یو تر دې سره پورې راځو دا باد و باران کې دا اوس چې مونږ نو که جنازې ته تلمه دې خوا نه باران شروع تیز اخوانه طالبان را روان و خپلې بالټۍ یې لاس کې نیولې او رامنډې وهلې د باران د لاسه د دوړو د لاسه یا چې په نورو وختونو کې زه راځم او د طالبان ماښام ګورم او ماسپښتن ګورم چې هغې چارهیي نه پیاده را رواني نو موټر کې څوک وي هم را سره نو زما زړه ورته قلم وي چې رب العالمین دا چې دا 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعته پیاده مزلې کوي تر هغه چارهیي پورې ځي او دا بیا په دې باران کې هم را روان یو په دې خټو کې هم را روان یو په دې بادونو کې هم را رواني نو که دا تا چېرته مونږ ته په دې مدرسه کې داخل د طالبانو د استوګنې اسباب برابر کړي وی او د رزق اسباب دې برابر کړي وی او طالبانو ته د لنګر اسباب برابر وی نو به طالب ولې په دوړو کې راخوشي وو د دوی په مخ به دوړې لګېدلې یا به چې دی وجود او ماشومانو هغه وجود به په باران باندې لوند وي او دوی په دې لارو کې را روان وی یا نو دا و چې زمونږ کوم طالب شهید دی بیچاره نو څه فکر کوم روزي پې ته وتلی نو چې ته خو به نه ځي بیا به دې څه شي ته وتلی چې په دې باران کې دلته ولاړو نو بیچاره موږ تاسو د غم سره مخ یو نو طالبانو تاسو دا دعا کوي تاسو ته موږ د عقیده لرو چې خدای موږ تاسو په اخلاص دعا وکړي د الله په ذات یقینو کې چې دا اسباب رب العالمین موږ ته برابر کړي